سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او زموږ دا خپرونه لکه بلا دې واخلم تر پایه پورې وګورئ. دغسې وایي کوم سړی بېچاره تکه وروره وایي په ډېره زخمي حالات کې وایي باندې روان ده بېچاره راغلی ډاکټر ته او سر نه چې وینې روانې دي. ډاکټر ورته ویلي چې خیرت ده؟ ولکه ولې؟ وایي ډاکټر صاحب پوښتنه مه کوه، وایي خبره څه ده زاړ یو ډېر حالات خراب ده. وایي ډاکټر صاحب دغه سیده په سیده مې ښځې په ګل ویشته په سر باندې. هغه ویل نو لیونیه ته څومره خوش قسمته یې، ښځې په سر باندې په ګل ویشتلی. الله که والله زه ډاکټر یم پوه شي، والله که داسې مېرمن ولرم څه قسمتي سړی. او چې دا وایي ډاکټر نو خدای دا څنګه ګل خدای دې غر کا دا په ګل باندې دا اثر څنګه مات شوی؟ دا خو کمر دوه پړقې ده دا اثر دی. سړی پړنګ په سړی شوی وایي تنا خو ګل نه وکړه ګلدان پکې و په ګلدان. دغسې دوستانو وایي کوم کور ته غله راغلي ول، مکمل ټول سامان یې تړلی او بس وروره یو د ښځې خاوند دلته یو وړکي فرش باندې پروت او خورېږي خر او مکمل سامان غلو وړی. وروره چې دا ښځه سبۍ پاڅېږي چې ګوري کور کې هېڅ شی نشته ده. راغلی سړی ښودلی وایه سړیه دا چیږې دا چې څه خدای دې ځواني مړ که دا سامان چې شو عجیبه خبرې کوې ودنۍ د لیونۍ خو غلو مې وړل ټول که نه درب درب مې شپې واورېده. هغه ویل ښه غلو مې وړه ښځې ویلې وایي ویل خیر دا فرش یې څنګه پرېښی دا ته چې پې پروت یې. سړي په بریتونو لاس کش کړی لیونۍ دې باندې خو زمری پروت و که نه. دغسې وروره وایي یو دوه نیشیان بېچارهګان ناست او بل ته وایي لالا ویلې ها وایي یاره دا شپې مې ډېر خراب خوب ولیده خو ما باندې ډېر ښه تېر شو. وایي څنګه؟ وایي یاره که نه دا تیارې کې چې کېناستېدم داسې پوښتنه مې وکړه چې دا ما د ویزه د کومې ده؟ ویل د فرانسې. سیده فرانسې ته راوړم ګرځېدم په خوب کې یاره داسې چکر مې ووهلی چې څه درته ووایم. دې بل شی ویلې یاره تا خوب خو خدای ښه کړي خو ما هم شپې ډېر خوشحاله خوب لیدلی یاره شپې مې د کترینا کیف سره واده و داسې کش کې روانم لاس په لاس دغسې ورسره جوړه روانم. دې بل شی ورته ویلې یاره ګوره ډېر ناځوانه دا ملګرتوب دی ته نه وایي ګوره دا واده و او ته خدای زه دې پکې ونه غوښتم. بل شی ورته ویلې عجیبه خبرې کوې لیونیه ما دومره ولټولې نه ولې ته خو فرانسې ته تللی وې. وایي یو وړکی ماشوم بېچاره دغسې مکتب ته ناوخته راته بېچاره وایي هره ورځ به روانو خو دا نن ډېر ناوخته سوی پې معلم ورته چې والکه ولې ناوخته راغلی؟ ویل استاذه ناوخته نه راتلم خو مور او پلار مې کور کې جنګ ول هغې په خاطر ناوخته راغلم. استاد ویل ولې تا د جنګ سره څه ته به سیده خپل مکتب ته راتلې؟ وایي استاد راتلم خو راتلی نه شم. ولې راتلی نه شو استاد ورته ویلي؟ استاد یو چپلقه مې د مور سره یو مې د دادا سره یو بل یې ډاره وکړې. دغسې یو ساده بېچاره لکه ما غوندې سړی وروره کلیوال ته خارج ته ته بېچاره مور ورته ویله چې وایي زویه ګوره چې خارج کې مسافري ډېره سخته ده مزدوري به وکړي او داسې خو بیا ورته بېچاره ته وایي کوم دیګی مستې ورته ورکړي وایي دا هم ځان سره زویه ویسه هلته به یې وخوري لاره کې. دې ویل ودې په دې چیه کوي؟ نه بچی دا چیه وایي ځان سره ویسه ولې؟ خو وروره سړی حرکت یې کړی بېچاره راغلی ده. کله چې میدان ته ښکته شوی ده په خارج کې چې ښکته شوی وروره په دې وخت کې وایي دغه دیګی چې ورته سر لوس کړی دا نیولی هغه څه ورته وایي میکروسکوپ ورته را چې دا معاینه کړي دي نو په دې مستو کې 15,000 رقمه میکروب راوتی 15,000 رقم میکروب وتی وروره سړی بېچاره فکس 15 کاله بندي شوی ده. 15 کاله بعد چې سړی خوشحال شوی او خوشي شوی ده نیواله بېرته بیا خوشحال ده وایي شکر خدای پاکه چې دې لانجې او دې غم نه خلاص شوم یا الله شکر یا الله شکر. ملګري ویلې څومره لیونۍ خبرې کوې لیونیه 15 کاله دې بند تېر کړه اوس هم شکرونه وباسي. هغې ویل د لیوني بچې عجیبه خبرې کوې. وایي ولې؟ وایي ادې مې راته پنیر راکړه خو خدای چې هغه مې نه در راوړی کنې خدای راسي مکمل په دارې ځړولم. لاړ به شو یوه لنډه دمه واخلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې. دوستانو بیا ښه راغلاست. دا څه کوئ دوستانو وایي یو قمقل لږ ځله قمقل غوندې و خیر داسې قمقل نه خو لږ ځله لولو غوندې ځینې لولوګانې که نه په ځان نه پوهېږي وایي داسې لولو ته یو چا ښځه کوله زوی یې و نو پلار یې ورته ښځه کوله چې کله یې ښځه ورته کلې دی ورته نه دا جلۍ چې ما ته ونه ښایي ولاکه وګورم ټول جنکۍ هلکان ګوري
هغې ویل داسې لیونی هلته جلۍ منډې والی یو عجیب و غریب شی جلۍ ویل نه چې د هلک ونه ګورم هلک یې ومنم خو بس د هلک هم خامخا لنډې واله په خره باندې سپور شوی یو خپې چړولې ده پشي تور عینک یې اچولې عکس یې کاږلی پشي جلۍ ته یې لېږلی وایي دا ده وګوره جلۍ چې کتلې پوه جلۍ ورته بېرته والېږلی خدای دې دغسې حیران کړه لکه څنګه دې چې زه حیران کړم وایي ولې وایي لیونۍ بچې زه اوس حیران یم چې ته پکې کوم یو یې بیا بله ورځ هلک تللی لیونی د جلۍ لیدو ته کله چې هلک تللی د جلۍ لیدو ته جلۍ چې کتلې ده پوه شي هلک په خندا شو دا وګوره پلار ته چپ شه لیونی ولې خاندې نه دې ته نه خاندې اوس څه خبر ده ولې خاندې غټه جلۍ د بریتونه نه لري موږ خپله مېلمنه راغواړو دا چې موږ مېلمنه څوک ده د یو جیګ چک چک سره راځي رخسار مسکان خیر راغلی ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ مننه تشکر سلام تقدیم میکنم برای شما بازدین مطالار بر میمانای ما تشکر میکنم از شما از ارمان جان عزیز یو چک چک ورته وکړئ رخسار جان خدای دې ژوندی لره خوشحاله دا راته وایي چې د موسیقۍ د لوی بحر ته چا راکش کړي غوټه دې وخوړله په لامبو وتلې په ټوپ ناسته وي او کومه سندره وله چې دې ډېره مشهوره کړي خواندنایم خوب کلگی من دوستش دارم خوب است چرا که هر کس میخواهد اگر بدم باشه و خوشدار و آهنگای خود میباشه اولین آهنگ مکسته و یک آهنگ که سابقه بود پوری ولد از جره گله بله او دیگه ای که از تشویق مرا کرده مادر جانم تشویق کرده به غیر از من خودم در سینما آگاهی دارم میفهمم در سینما هستم دیگه بسیار بسیار خودت خپل چې دغه سندرې ویله که دغه خپل غږ د سندرو ویلو په خاطر مناسب بولي ولې نه ښه ستا اواز نه خو زما اواز ډېر ښه دی خو دا خو واقع دی ته جلۍ اوس به معلوم شي خیر څه چې په دې کې وایي هغه په قاشوغه کې راځي که نه دا راته ووایې دغه په کور کې کوم مرغان ساتي چرګان زیات ساتي فیلمرغ ساتي پتکې ساتي کوترې ساتي توتیان دي ساتلي دي که لکه شیري غوندې زرکه ساتي لکه د چرګو غل ته چې تا لیدلی دی څنګه نه زه خو پوښتنه کوم درنه که نه نه کور کې دوه دانې توتیان دي هغه مې د مورجانه ده ډېر نازولي دي چې کوم نوم ورته واخلې هغه نوم سره غږېږي بیا الله او د دې په خاطر چې واقع چې توتي ډېر ښه شی ده مخکې ویل د چرګو غل نه زه د زړونو غل یم یو چک چک ورته وکړئ خدای دې ژوندی لره رښتیا به دا راته وایي مسکان جانې چې خدای ناخواسته په ورځ کې به څومره دروغ وایي کله په دروغ ګیله ایساره شوي چې بېرته خجالته شوي دي چې وایي والا مذاق کردم نه خیر نه من که تا که مجبور نشم دروغ نمیگم من باز متاسفانه کمی دروغ میگم با زبان من بند میشه دیگه من دروغ نمیگم تا که مجبور نشم من پته وای دل ما را کشیدی فهمیدی ما گفتم که حالا میگی که نه ما تا حالا زندگی هم شکر راست نگفتیم خدای دې ژوندی لره مسکان جانې دې په خاطر وایي دغسې دوستانو وایي او چا وایي یو ملګري نه توتي واغستو دا توتي داسې یو خبرې کولې چې بس ګلالۍ ګلالۍ خبرې به یې کولې وایي بل ډېر وخت بعد پوه شي وایي دغه ملګري دې ملګري نه جواله که هغه توتي څنګه دا توتي خو دې بیخي په کور کې نشته وایي خدای د غر کې د هغې خو زړه وچاودېده ویلې ولې هغې خو ډېرې ښې خبرې کولې خو همدې دپاره زړه وچاودېده که لیونی یم وایي نو ولې زړه وچاودېده وایي ښځې ورته د خبر نوبت نه ورکړه اخر زړه یې وچاودېده لار بس مسکان جان خپل په زړه د خپل خوښې هغه سندره چې ډېره دې خوښېږي مخکې د صفت وکړو چې ما غږ ډېر ښایسته ده نام خدا نو کولی شي خپل د خوښې یو سندره موږ ته زمزمه کړي خو ما مخکې تاسو ته وویله چې زما ټولې سندرې زما خوښېږي زما تا نه ما ډېر خوښېږي زه چې هر وخت تا سندره اورم خدای راسي بیا ځان باندې کمپل اچوم ټوپونه وایي ښه اوس خو دا ټول سندرې زما خپلې خوښېږي خو یوه بله سندره ده چې د بله جینۍ ده زما ډېره خوښېږي هغه به لږه غوندې زمزمه کړم ځکه چې زما مری ولې نه اول یو چک ورته وکړئ بیارا یم بیارا گرزم بیچارا دیکھ لیکن کیگی نورا گزارا بیارا یم بیارا گرزم بیچارا دیکھ لیکن کیگی نورا گزارا دیکھ لیکن کیگی نورا گزارا خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسئ یعنی دا موږ د ته هېڅ یار معلوم شو ته وایې چې بې یاره یم بې یاره خدای دې مسکان جان ژوندی لرې اورېدلي دي چې فلمونو کې دې مې یو اندازه کار کړی ده تخمینا څومره فلمونو کې به دې کار کړی
ستا په خیال به څومره وي یاره زه څه ووایم زه نه پوهېږم چې تا په څومره فلمونو کې خوله توی کړي داسې اوف سړی ستړی کېږي نه نه خوله خو نه ده داسې چې کور کې هم کار کوي خوله تویوي خو بس دا داسې کار چې دې کې ځان ته ستړی هېڅ نه احساسوي چې زه ستړی یم یا نه دغه ته هنرمنده وایي 3 فلمونو کې مې کار کړی دی کوم نقشونه دې ډېر خوښېږي مرکزي نو ښه ډېر ښه زه به مرکزي نشته ته درکړم داسې فکر وکړه چې خدای ناخواسته ته د یو پوډري سړي مېرمن یې زه یو پوډري یم تا نه غواړم چې پیسې واخلم یو جارو خو راوړه چې بیا پوډریان خو په جارو وایي ته مې په چپلقه ووایه که نه د دې په خاطر که نه نو یو 100 روپۍ درنه غواړم چې د خپل د پوډر په خاطر صحیح ده او ښځې مرګ وا خوراره ښځې په خدای راستي که نه دا 3 ورځې کېږي ګوره ځان چاته تا د مور صفت کوم د پلار صفت کوم چې دا ډېر ښه خلک دي دا صفت هم کومه خیر ده پوه شئ ښځې لږ ځانه ده خیر ګوره برو کار کو غریبی که باز بیا پودر بزن شرم نداری تو کلان آدم تو را دیده اشتکا چی یاد بگیره قواره را کلاهش سعی کو ای دیرشیش سعی کو ای بوتای کونهش سعی کو ای کلی نکتایی سرخش ښځې مرک ته نه خو ګوره زه پوډر نه وم دا تا خپله څومره ډېر وهلی دي او خدا تا باید کنه ما که زدیم خو کل دخترها میزنه تو خود تو میزنی که کل مردم خراب میکنی تو را دیده این مردم چی یاد بگیرن او بدبخت ښځې ګوره تا د پوډر ما پوډر ډېر ښه دي دا پوډر باندې ګوره که زه پوډر کوم ځان ته نقصان رسوم که به تا باندې باران وشي ولاکه د کور کې بیا زه مو پېژنم برو خاک در سرت شوه امیالم از تو کار من مقبول هستم تو خواره ده سعی کو چشم پت در روان هستی ښځې مرگ ګوره ما پوډر چې دي ګوره دا ته نه مالې ونه کوي تا پوډر ټوله دنیا لې ونه کوي داسې خوشحاله اوسئ یو جهان مننه دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي یوه لنډه دمه خلو بېرته راګرځئ موږ سره پاتې دوستانو بیا ښه راغلاست مسکان جان خدای دې ژوندی لره یک جهان تشکر قربانت بخیر باشي دا څه کوي دوستانو وایي دغسې چېرته وایي لکه موږ چې ډارن سړی وایي ښځې ته یې لا پېواله چې ښځې وایي ها وایي ته راوړه چرایز مې وایي سړی وایي چرایز باندې څه شی کوي وایي خلک دا د زمري دومره لا پې وایي ولا چې د ځنګل پاچا ده دا ده چې زړه خو ژوند نه تور کړم راوړه چرایز ښځې ته وایي سړی مزه ولې مې خراب دی ګوره سبا به کونډه خو ګوري وطن خراب دی راوړه چرایز ډېرې خبرې مه کوه ورو چرایز یې اخیستی د پوه شي زه خدای دې بل سلو د ما په خولې نه کې ډېر سرزوره سړی بیچاره راکته کړی پوه شي یو 15 دقیقې بعد بېرته کور ته دغه راغلی چرایز سره ښځې ویل څنګه چلته و سړی لا نه شولې زمري پسې ځنګل ته ویلې نه زه مه ودرېږه صبر وکړه وایي خبره څه ده وایي دروازې خوله کې یو سپی ولاړ ده ما ته نیغ نیغ ګوري دوستانو لاړ به شو لونګو راځه چې څوک راغلي او ځنې وګوره رخسار جانې موږ خپرونې ته راغلي وای هغه ده که نه ما ویلې پاتې شوي به وي اوس څه کوې چې ځي هغه ده نه ځي اوس راغللې زه به درسره تللی وم ما به د کوره پورې رسولې وې که نه په خدای دومره کارونه دي دلته دېګا یم پاتې دا څه پاتې دي هغه ده دا ګوره چې په لاره کې تللې لږ زره پام کوه بې ځایه مه درېږه کور کې همدلته وکړه کټوۍ پوخ کا چای مې جوړ کا میوه راوړه نن پاتې یې د شپې مونږ کرئ نه شپې نه د ورځې شپې رور مې لېږم بیا صبر وکړه په نوبت خبرې کوئ ښه زه به ورسره تللی وم که نه کارونه ډېر دي خو دغسې ده چې د بیا به سره ګورو انشاءالله غر په غر نه ورځي انسان په انسان ورځي دا خبره کوه دغسې یو چل وښه د اشپزخانې کې د مچانو دوا خوړلې وه داسې تاثیر پرې راغلی ښه سربداله ده خدي خوراک ته په ځان نه پوهېږي دګډي خوراک هغه ده ما ویلې چې هغه د ټلیفون شمېره خو به درې راته زمزمه مسکین صاحب نه خدای دې غر که مسکان صاحب رخسار مسکان او مسکین خو فرق نه لري که نه دا خو یوه خبره ده وا وروره مسکان او مسکین فرق لري پښتنه زر کوه که خدای راځي دغه سب نه دی خپل جب کې دی چوب مسکان صاحب جب به دې درته خیرن کي ښه زه پوښتنه دې کوه مسکان صاحب نه مې دغه پوښتنه ده چې یعنې د ما ځواني به
څنګه ښایسته ښکارېږم که نه یعنې ستا ځواني خوښېږي که نه تا غوندې ډېر ګوډیګکانې دي بالکل ستا په شان دي یاره زه درته ښایسته ښکارېږم که نه رښتیا د بدرنګې که ښایسته یې ځان ته یې ښه وایي ښه شوې فکري خراب کړو ښه شوې بیا کوي دا کارونه ښه وروره راځه هغه ده رخسار جان دا ووایه چې څه درته پاخه کړمه څه پخولی شي ګوره سیټ دې بدل شو مخکې کښېنه موږ خو ټول عمر بې سیټه روان خو ګوره څه چې وایې زه ډېر لایق اشپز یم دغه پرون نه ده که نه د میاشتې $50,000 که نه په نیویارک کې په هوټل کې ماته راکولې ما ویلې چې نه زه بلا دې واخلم نه پرېږدم همدغه ځای کې د خپلو مېلمنو ته زه خوراکونه والکه دروغ ورته ونه وایې کږې ورته ګورې چې لکه چرګ چې په کوزه کې زه کتلي هو که نه والکه چرګ مه یادوه چې بیا ته زما اشتیا راخرابه کړه اوس دا راته ووایه چې زما خو یوه هغه راولیده ایلۍ درته پخه کړمه څنګه ورورې ایلۍ یاره ایلۍ د دې ډېره خوښېږي ما ته معلومات شته ده هېڅ نور پوښتنې مه کوه همداسې سیده پوښتنه ورته یې پخه کړه خو ترخه یې پخه کړه ترخه خوږه نه دا وایه چې کومه ایلۍ درته پخه کړمه چې شی دې ویلې غوږ کې موز راغی دا چې ویلې ایلۍ ورته پخومه وایي دا خوله در باندې ماتوم ایلۍ لا تر اوسه درېیم صنف مکتب کې دغه څنګه پخوې ولې هغه درته نه یادوم هغه بعضې خلک چې پتخه ورته وایي مرغاوۍ ورته وایي ښه اوس دا وایه چې کومه مرغاوۍ درته پخه کړمه زه مرغاوۍ نه خورم څه شی خورې چرګان خورم چرګان خورو چې داسې غټه شوې نو خو ته داسې مانده شوې ما رقم چرګه ځه وروره زه همدغه ایلۍ ورته پخه کړه ځه صحیح ده ځه ترخه یې پخه کړه په قراره وای ښه رخسار جانه چې خفه نه شي دا زموږ د خپرونې اشپز ده چاته ایلۍ پخوي چاته پتکه چاته چرګه دغه ستا په نصیب ایلۍ وله دا څه کوي دوستانو وایي کوم سړی بېچاره وایي په لاره روان خپل خسر کره ته مېرمنه یې مخې ته او خپله شاته روان بېچاره پنډې پیشا چې دلته وایي انډیواله دا د حقوق بشر والا موټر درېدلی او سړي ته چک چک چې یاره بېشکه ولا چې آفرین ګل ګردن ورته غاړه کې واچوه ویلې وروره خبره څه ده ویلې دا وګوره خپل منځ کې ویلي یوازینی افغان مله پیدا کړ چې دا د بشر حقوق مراتی وګوره سیاست یې مخکې کړي خپله یې شاته روان ده دی ویلې نه بابا دې ته خو مې نه ده مخکې کړي وایي ولې چې دې مخکې کړي وایي بابا د ورځې دې وطن کې سلسل بمونه الوځي مالګه خامخا بم والوځي چې دا خپله پکې لاړه شي لاړ به شو رخسار جانې ته رخسار جانې کله د خدای ناخواسته د مکر ژړا کړې ده چډي به چډي چې ژړې بیا یې بېرته داسې ژړاګان دې کله کړي نه خیر نه در مکرگیران خو هیچ وقت کس نمیکنه اقلا اکشن اکتینگ کردیم خو اکتینگ چرا که مکر از سر کس میخوایی که او بفهم سر ببینه متوجه شو به خودت که اینم گیران دارم مگم در فیلم کس براستی موقت زندگی رو بیان میکنه که باید در خانه مشکلات می باشه در یک شهر در یک فامیل دیگه بخیر اگر بخیر زندگی بود بله بعد از عروسی خواه دل خودت کجاست که کدام جای چکر زده بریم؟ خواه لکه چیرته لخیر چکر تلاش فعلا خال با عروسی تصمیم من نیستم که ما عروسی کنم یا نکنم امان به چکر همون ساعت هم مسئلات چی حالا و نازیده پاچه رو بر بزنیم حالا سعی که تنها خود تو مهم نیستی حالا تو صحیح تصمیم نداری من خدا رو برو کارت کن دیگه باید بیرون نزنی که دشمندار میشی الله صحیح خوصه خب رو کلی میفهم که مذاق میکنه بله بله مخکې دې وویلې چې واقع چې رخسار جانه ډېر ښه غږ هم لري او مخکې دې خپل د غږ خپله صفت وکړه لاړ به شو یو دوه ټپې به وګورئ تا زړی ما پیشتر بهتون گفتم ما گلون عملیات کردیم از او خاطر ما یک کمک را گفتم دیگه به معذرت تو گوش گلون تا گفتی بله ما باز گوش خدا تو کمک اشتباه مشنوی دیگه این معلومات خودت هستی خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې دا چې ټپې دې ونه کړلې بله یوه نازکه زمزمه یعنی باز ټپې و بیا زر ته ووایم کدام از آنگاه خود دلت از خودم میکنی از مرا میکنی تو کجا خواندن خواندی؟ اوه چی میگی بله از خودم مرا در آشپزخانه وقتی که بیکار باشم بازم میخوام اگه ما دروغ میگم مایکل پرسون کو جکسن حال مرده است خب باش که تو نبری بود از اون معلومات میشنی تو حالا زنده پرسون میگی از مرده نه تو کو یادآوری لا نشید از زمزمه واخل رخسار جان نشید از زمزمه کدام زمزمه از آنگاه دل خوده دل خیلی مشکل پمامای ناسترگی دیسری دی
बेगा दे जड़ल दिना पमा मैना नो स्तरगी दिसरे दी बेगा दे जड़ल दिना पमा मैना رخسار جان ببخشید دیگه من پیشتر بهتون گفتم چون که من گلون عملیات کردیم زیاف نمیتونم نه ډېر په واقع چې رخسار جان خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې رخسار جان څو کلنه ولې چې کله هنر ته راغلې ها ډېره ګرانه پوښتنه ده تقریبا 6 سال میشه که من در سینما هستم در مدت از 6 سال 3 سال میشه که ما در هنر آمدیم دیگه مکمل که جمع کنی 3 کاله خب بخیر وقتی که عروسیت شوه بله صحیح انشالله اگه خداوند ستاره ما را بجنگانه باز آهنگ استابرو را کی خواند؟ امی تو شادگله میمانی میگم بخوان دیگه کی می شادگله من بخوانم؟ آه تو نمیتونی؟ شاید من دیگه کس میبشه خود تو را بخواندن میخوایم باز مار دیوانه که دیگه چی شدی؟ باز اینی آهنگ سعی که بخوانم ما بسیار خوش میگم و بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی وی خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې رخسار جانې دا څه کوي دوستانو کوم سړی بیچاره دغسې خدای پاک دې رخسار جانې ته خوشحاله ژوند ورکړي چې هر چېرته یې خدای پاک ستوری وجنګوي انشاءالله هملته به ډېر خوشحاله ژوند ولري دا څه کوي دغسې وایي کوم سړی بیچاره په لار روان چې قړی و باران شوی ډېره سخته تیاره ده وروره کوم ځای کې خپه خوېدلی و سړی غړاز راورېدلی کالي دا زیان ټول په چقړو ککړ پکړ شوي وروره بیچاره ماسې په دا چقړو ککړ پکړ کور ته راغلی چې رانهوتی ښځې دغسې یو زور وروره ښځه ناسته ده چې کتلي دي پوه شي ای خدای دې غرقه په دې کار دا بیا در باندې چی شوي بابا عجیبه خبرې کوې روانو په لار کې خو په چقړو کې ولوېدم نه ګورې نو الله دې ځواني مرکه تا سترګې نه درلودلې چې ته ولوېدلې دې سړي ورته کتلي وایي د لیونۍ لور ته قرآن چې ما سترګې درلودلې نو تا سره مې واده کوم لاړ به شو ښه په تازه میوو کې چې خوښېږي شلغم که کدو نه هم مې خوښېږي وی د ژوند کومه جالبه خاطره کومه ټوکه در سره شته خپرونه ته یاره خاطرې خو ډېرې دي هغه خاطره وایي چې فکر دي هغه هوټل کې چې ډوډۍ وخوړه بیا پیسې تا ورکړي نه هغه خو ته وایې چې پیسې مې تا وتښتولې کومه خاطره داسې خاطرې دي چې هغه تلویزیون کې څوک ویلی نه شي ښه یعنې ډېر والله چې دا لکه ما او زما د مراد افشا کوي دی بخاطر دا مې لکه ما غوندې دا نوکان دی په ناخونګیر نیسي که په غاښونو باندې خپله تولیدات نه مخ باندې یو څو خراشي وکړم چې پوه شي وایي چې څنګه دا و چې راشي یو څو شوکاره در باندې ولګوم چې معلومات درته وشي ښه دوستانو دې په خاطر چې په خبرو باندې زیات اخوا دېخوا نه شو یوه سندره به واورو د رخسار جانې خو یو لنډه ده مخلو بېرته راګرځي موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست لاړ به سو له خپلې ښکلې سندرغاړې ته دا چې کومه تحفه موږ ته راوړې مسکان جانې چې شی راوړي لیدونکو ته میلمانو ته چې دلته راغلي دي تالار ته دا سټیج په مخ کې او دی په خدمت کې د بلا دې واخلم میک دې راواخله رخسار جانې دغه ښه خپله ډالۍ موږ ته ډالۍ شیرین
مخامخ ګوره راته یاره زما مه شرمېږه خندا ګرځېږه یو ذره هم زړه بېتابه نه کې نوې یاري دا پام کوه چې خرابه نه کې نوې یاري دا پام کوه چې خرابه نه کې یو جهان مننه رخسار جان خدای د ژوندۍ لره خوشحاله اوسې په واقع چې دا ښکلی غږ او دا ښکلې سندره زما هېڅ نه معلومېده پوه شي چې په دا غږ وځي د خولې نه که د چرۍ ساجمې بادېږي ولې هر طرف نه مرغۍ تویېدل یو چک چک ورته بل وکوي دا څنګه دوستانو لکه ما غوندې یو شاله هلک د یو جلۍ وروره په بازار کې ولیدله جلۍ چې په بازار کې ولیدله وروره په دې وخت کې دا نور پسې روان ده ای جلۍ ای جلۍ ویل څه شی دی خدای دې ځواني مه کړه ډېره خبرې مه کوه نه هغه خبره نه ده که نه ولا چې ما ډېره لیدلې نو دوی هلک غوښتل چې دوی سره خبره وکړي او جلۍ سره ته په شاقب شیشه کې هم نه کتل لکه اوس چې اسما جانه ما ته نه ګوري وروره بس دی ورته ویلې جلۍ ورته ویلې وبخه زه ډاکټر یم هلک ویلې او زه وایم که نه په خدای یو وخت تاسو البته مریض یم شفاخانه کې دومره دواګانې دې ما ته چې راکړي دي دا څومره ډاکټران چې راکړي دي جوړ کړی دی والله تا ما دوه ګولۍ جوړ کړم هغې ویل وبخه لیونی یې ولې وایي زه د انسانانو ډاکټر نه یم د حیواناتو ډاکټر یم دغسې بیا وایي چا چا نه پوښتنه وکړه چې وروره څو زامن لري هغه ویل شکر 3 دانې ویل څه کاره دي ویل هغه یو چې دا انجینر ده وایي هغه بل چې دا ډاکټر ده هغه بل شکر الحمدلله هغه غل ده سړي ویل دا څه لیونی هغه انجینر او ډاکټر هېڅ قصه کې نه شولې او دا غل باندې د شکر وباسه هغه ویل عجیبه خبرې کوې سړي ویل ویلې ویلې ورته ولا چې دا نه وی دا نور به دولږې لاسه بړول دغسې کوم سړی راغلی بېچاره لکه ما غوندې ساده کلیوال سړی دوبۍ ته تللی که ملګري سره نو ملګري سره هوټل کې ناست ده هوټل کې چې کله ناست ده دې وخت کې دې بل ملګري ته ویلو یو خبر ته وکړم که نه دا ژبه هم ښه شی دا لیسانس چې خلک یاد کړي که نه هر ژبه باید سړی یاد ولري اوس ما وګوره څومره وخت مې تېر کړی اردیانو کې خو ښې ژبې مې یاد کړي دي هغه ویل ځه که نه بیا هوټل کې ډوډۍ راوغواړه چې ویې خورو سړي غږ کړی څه شوې الکچالو بس انیوال دغه ورته ګارسین ورته کچالو راوړي دي بیا یې غږ کړی الپیاز دغه ده چې پیاز ورته راغلي بیا یې غږ کړی البرنچ دغه ده چې وریځې ورته راغلي دي ملګري ته ویلې ودرېده زه به څومره ښه شی ده د هوټل شاګرد دا ګرځېدلی کېنه خدای دې غر کوي ولې
وایي شکر وباسه چې دا افغان کنې خدای وخورن که چا درته هېڅ شی هم راوړی خدای ناخواسته یعنې وایي توبه خدای خواسته دا چې وایي خدای ناخواسته که کله سپین ږیري یا څوک مخور خلک که نه تاسو که راځه خاصګارۍ ته راولېږم دا چې د پسه غوښه ورته پخوئ هغه خو بېله خبره ده نورو ته چې یې پخوئ بوټان کې مرچکې اچوو بوټان کې بس په کم پخو راغلی دی په هغې لاړ شي بیا موږ قسمت نه لرو دا څه نو ژوندی چې رخسار جانې خدای دې ژوندی لره دا راته ووایه چې د چیزو مسابقه را سره کوې د خندا د ژړا که د نه هغه خو ستا کار دی د کوم یو نه خندا کې هم تکړه یې ژړا کې ژړا کې هم ته زه ژړا وکړه زه ولې ژړېږم څنګه ژاړې ته وژاړه ته وژاړه زه به تا پسې وژاړم مسابقه ده که نه زه تا پسې زه تا ژړا ګورم چې بزیر ده که بم یو څو دانې پیاز راوړئ چې دا مات کړي نه چې ژړا نه چې اوښې دې روانې خدای ناخواسته اوس به وګورې چې به دې په مخ روانې نه همداسې نه داسې ژړا چې د ټوکو ژړا داسې ژړا نازکه ژړا لکیانې نه ژاړي ښه خیر بیا وخانده دا جنکۍ خاندي خو زه خاندم څنګه خاندي وخاندي ته وخانده په خپله بس بنده که خوله دې چې مچانو کور جوړه کړه خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې خدای ناخواسته اووه غرونه د منځ کې کله مخامخ که نه روانې اشپزخانې ته غاړې کې وینا لګېدلې د مخ او داسې کتلي که نه پکې ډاره شوې وي نه که هغه کومه ورځ داسې کېږي چې ته خوب ته راشې زمونږ بس چې تا وګورې بیا داسې ډاره کېږو وای خدای دې ما تا خوب ته نه راوړي ښه چې ورځ کې داسې نمونه یې شپې خوب کې به څنګه نمونه یې ښه خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې واقع چې که تا زړي تا خو ټپې ونه ویلې ستونی مې تا ویلې عملیات کړی که نه بله بله او ما چې ما غوږ عملیات کړی اوس به لاړ شو زه به درته درې ټپې وکړم ولې نه وایه په خاطر چې لونګو راغلم خوالکه دا څنګه بتکه ده چې دا هیلۍ نه پخېږي دې نه خو به دې فیلمر پوخ کړی و څه شوې ما دوه خبرې کولې دا خبرې دي که دوه مړۍ دې خوړلې ته خو دې منګر بوډا چې یې که یاره یاره خو د خوړل لپاره نه وړې هغه مورته برګې برګې ګورې ته مورته خړې خړې ګورې خورې که نه خورو خو به صبر وکړه زه وایم چې مخکې ویلې مسکان جان چې د خپرونې به بعد وخورو دا راته ووایې دا چې شی کوي ما دوه خبرې کولې یا دوه خبرې دې وکړه خو دوه قدمه نور مخکې نه ځې اول دا چې کله مې دغه هیلۍ اړوله اولانه مې کړله ونه وېرېدلم ښه نو په دې رالیدو کې راته ویل چې ګوره چې مسکان ته کله ورغلی نو ورته ووایه چې ما ته یو هندي سندره زمزمه اتمن آخري خواهش به یې کړی درنه همدغه آخري هیله وه مرحومه ډېره په بد حالت پرته وه او بله خبره مې دا ده که نه چې د دغه هیلۍ غوښه دومره کلکه ده دومره سخته ده چې بس بخارونه ورکوو نه پخېږي ولاکه د ناټو په ځواکونو هم پخه کړي واه دا بابا یا د مسکان صاحب یا مسکان زه یوه مسکان یا پوښتنه لرم والکه اوس په نوبت که نه صبر شه د اشپز د استاد مخکې دا خو استاد خبیره ده زه مشکلات لرم که نه د استاد په مخکې خبرې مه کوه که نه ښه ډېرو پکه زه دقسې لږ نو څنګه یې پخې وروره او څنګه پخې بله خبره دا ده چې دا غوښه ډېره کلکه ده که نه نو ما ویلې که یو کپ نسوار ورواچو دا زما ډېره پخوانۍ تجربه ده هو په نوي زیلاند کې به مې کله کله کوله پاسېږه مړه پاسېږه نسوار یوه پوښتنه لرم بیا به پوښتنه دې خوا ودرېږه دا چې شی کوې ودرېږه دا مانا کې مې څه شی اچولي وو دا پوښتنه لرم که نه دغه اشپزۍ مشپزۍ کې مې شی زده نه کړل که نه
ما ورته چې یو پرنټ شو که نه یو انډیوالان شو دا چې انډیوالان ملګري که نه خیر موږ خواري وبولو چې ته پرنټ کېږي ورورې صحیح ده خو زه یوه پوښتنه لرم که چېرته ما دواړه سندره یوه ووایي که نه اوس خو په افغانستان کې دومره لیدونکي لري که نه او بیا که دا سندره مو یو ځای ووایي نړیواله به شي نړیواله یاره زما د زړه ګوټو کاکې دغسې وایي چې د سندرو ملګري ما ویل چې یاره موږ دغه سندرو کې که نه ښه دغسې وایه دا سندرغاړې ده که زه ورو تاسو لا اوس به ځواب واورې چې تا سندرې ای وروره ځه وروره مجبور چې تا خلک پسې په غېږ کې ونیسي د سندرې میک ته ورسېږي ځه زما راشه په خدای وره ځه وروره هی رخسار جانې خدای وکړي چې موږ نه په خپرونه کې 15 دقیقې خوشحاله شوي دا څه کوي یو ملګري بل ملګري ته ویلی وایي وروره وایي ورور ته ویل چې وایي وروره لاړ شه سودا راوړه ولې وایي زه سودا راوړه خلاص بېرته راغلی سړی کور ته ښځې ته ویلې ښځې وایه وایي ځان حمده که وایي ولې وایي دغسې یو مېلمه مې را روان دی ملګری مې ته ډېر سخت وایي چې ګور جر شی برابر که ښځې ویل الله د ځواني مرګ خدای دې سر وتیر کړه د خدای په کار ککړ دی په دې کار دی ته خو ګورې دا کور مې جاړو کړی نه ده یخچال وګوره ګډوډ هر شی خراب نه بوره شته نه ګوړه شته او تا مېلمه راوړی ده هغې ویل د لیوني لوري همدې دپاره مې راوړی ده که نه ولې وایي هغه د لیوني زوی وایي چې زه سبا ښځه کوم لاړ به شو دوستانو د ورځې څو ملنګانو ته د خدای په رضا خیرات ورکوې څومره راځي لکه څومره چې خیرات خوران راځي ټول خیرات ورکوې څوک ته ډوډۍ ورکوو څوک ته پیسې ورکوو څوک ته اوړه ورکوو څوک ته وریجې ورکوو دغه ته اوس ګوره واقع چې سخا ډېر ښه شی ده د سخا په خاطر به یو چک چک وکړو داسې فکر وکړه چې زه یو ملنګ یم تا ته راغلم تا نه خیرات غواړم که تا زړه یي څه غواړئ نو تو اوس وګوره که نه ای بیبی جان بنام خدا که در جیب ترشه باش یاد پاکست مرا بده بسیار خراب هستم چرا کار نمیکنی؟ کار میکنم در خانه خمیر میکنم هر شب میکنم اون خب باید اصلا بکنی در بیرون چرا کار نمیکنی؟ در بیرون نمیکنم موتر مام تیل ندارم ای تو که یک اشتار در موبایل بده در فیسبوک کار کسی بخواد که کمک کنه که تو میکنه خب صحیح خیره که خیرات نمیدی یک زمزمه خوب کن اصلی تو پسی زمزمه آمده بدی خواه یو چک چک ورته وکړو دوستان جان ته خدای دې ژوندۍ لره مسکان جان یو جهان مننه موږ خپرونه ته راغلی موږ خپرونه دې ښکلې کړه دوستانو زوی یوه لنډه د مخلو بېرته راګرځوي موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دا څه کوي دوستانو وایي د یو چا د کوم سړي بیچاره د ښځې موټر ورک سوی و موټر ورک سوی و ښځې زړل چې ولا دا موټر پیدا نه سي دا ورځ خو در باندې توره شپه کم خدای دې ځواني مړ کړه ما ورته ونه ویل چلته مه دروه سړي ویل لیونۍ نو چې اوس ورک شوی خدای به پیدا کړي ورخطا کېږه مه ځه ته کور ته لاړ شه ښځه کور ته لېږلې پوه سي یو لس دقیقې بعد بېرته خاوند ورته زنګ ویلی هلو اورې وایي واورم وایي راځه موټر دې پیدا سو دغه د ښځه په خوشحالۍ بېرته راغلې ده چې کله موټر ته ناست ښځه پړنګ په زړه شوې خدای دې ځواني ورکړه دا خو ما موټر نه ده نه پکې کله شته نه پکې بریک شته نه پکې پشه ګیر شته ده دا د ما نه ده د بل چا ده مېړه یې ټیله کړې وایي لرې د لیونۍ لورې وایي ولې وایي هغه په مخکې سیټ کې ته شاته ناسته وي لاړ به شو د خپلې ګرانې سندرغاړې نه دې په خاص واقع ډېره ښه سندره یې ویلې یو جهان مننه آخري پیغام به ترېنه واورو چې خپل لیدونکو ته خپل هغه خلکو ته چې دې غږ اوري هغې ته څه ویل لري او بل یو پوښتنه به ترې دا وکړو چې د بلا د وخت نه خپرونې ته راغلي څومره خوشحاله شولې او څومره دې خوښه شوله تشکر از شما تشکر از تلویزیون زیبای شمشاد که ما رو اینجا خاص از شما هم تشکری میکنیم دیگه بسیار یک برنامه خوب است خوش شدیم یک ساعت وارم غمای ما دل ما رفت دیگه پیغام آخری ما اینمی است که خداوند در وطن ما امن بیاره صلح بیاره این فسادها که هست نمیخوایم که باشه که باز مسافر شویم همیشه باید از یکی باشیم نیک تید باشیم بشک یو بل چک چک موږ نو که تا اجازه چې موږ لاړ شو خپله دغه تنظیم ډالۍ تاسو ډالۍ کړو ولې نه اپړه دپړه راځئ که نه هره دې خوا دلته چې کوم واره نه بیا
چوک ناسیو له سهاره تر ماښامه ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی په چوک ناسیو له سهاره تر ماښامه ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی مو کباب یا مو سیخان زوروي دا تو جیبونه مو بیشان زوروي مزدوري نشته مایوس لاړ شو تر مکانه ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی په چوک ناسیو له سهاره تر ماښامه ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی هر چوک مزدوران ګورئ هغه شنېدلي یي بوټان ګورئ سري کمیس سري ګریوان ګورئ د بېکارۍ له لاسه ټول شو پوډریانه ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی په چوک ناسیو له سهاره تر ماښامه ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی یا سپین ګلپي یا کراچۍ خرڅوي څوک پلاستیک څوک مسپلۍ خرڅوي اوږو بچو ته تر ماښام یو سرګردانه ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی په چوکي ناسیو له سهاره تر ماښامه ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی ریاست کارګران دا څنګه عدالت دی افغانستان جوړ کړی دی ولای تا به دوه ګولۍ جوړ کړم هغې ویل وبخه لیونی یې ولې وایي زه د انسانانو ډاکټر نه یم د حیواناتو ډاکټر یم دغسې بیا ویل چا چاره پوښتنه وکړه چې وروره څو زامن لري هغه ویل شکر 3 دانې ویل څه کاره دي ویل هغه یو چې دا انجینر ده وایي هغه بل چې دا ډاکټر ده هغه بل شکر الحمدلله هغه غل ده سړي ویل دا څه لیونی هغه انجینر او ډاکټر هېڅ قصه کې نه شولې او دا غل باندې د شکر وباسه هغه ویل عجیبه خبرې کې سړي ویل ویلې ویل لیونی ولا چې دا نه وی دا نور به دولږې لاسه بړول دغسې کوم سړی راغلی بېچاره لکه ما غوندې ساده کلیوال سړی دوبۍ ته تللی که ملګري سره نو ملګري سره هوټل کې ناست ده هوټل کې چې کله ناست ده دې وخت کې دې بل ملګري ته یو خبر ته کوم که نه دا ژبه هم ښه شی دا لیسانس چې خلک یاد کړي که نه هر ژبه باید سړی یاد ولري اوس ما وګوره څومره وخت مې تېر کړی اردیانو کې خو ښې ژبې مې یاد کړي دي هغه ویل ځه که نه بیا هوټل کې ډوډۍ راوغواړه چې ویې خورو سړي غږ کړی څه شوې الکچالو بس انډیوال دغه ورته ګارسین ورته کچالو راوړي دي بیا یې غږ کړی الپیاز دغه ده چې پیاز ورته راغلي بیا یې غږ کړی البرنچ دغه ده چې وریځې ورته راغلي دي ملګري ته ویلې ودرېد زه به څومره ښه شی ده د هوټل شاګرد دا ګرځېدلی کېنه خدای دې غر کوي ولې وایي شکر وباسه چې د افغان کنې خدای قرآن که چا درته هېڅ شی هم راوړی
خدای ناخواسته یعنې وایي توبه خدای خواسته دا چې زه خدای ناخواسته که کله سپینګیري یا څوک مخور خلک که نه تاسو که راځه خاصګارۍ ته راولېږم دا چې د پسه غوښه ورته پخوئ هغه خو بېله خبره ده نورو ته چې یې پخوئ بوټان کې مرچکې اچوو بوټان کې بس په کم پخو راغلی دی په هغې لاړ شي بیا موږ قسمت نه لرو دا ژوندی چې رخسار جانې خدای دې ژوندی لره دا راته ووایه چې د چیزو مسابقه را سره کوې د خندا د ژړا که د نه هغه خو ستا کار دی د کوم یو نه خندا کې هم تکړه یې جړا کې ته زه جړا وکړه زه ولې جړېږم څنګه جړې ته وجړه ته وجړه زه به تا پسې وجړم مسابقه ده که نه زه تا پسې زه تا جړا ګورم چې بزیر ده که بم یو څو دانې پیاز راوړئ چې دا مات کړي نه زه جړا نه چې اوښې دې روانې خدای ناخواسته اوس به وګورې چې به دې په مخ روانې نه همداسې نه داسې جړا چې د ټوکو جړا داسې جړا نازکه جړا نکیانې نه جاړي ښه خیر بیا وخانده دا جنکۍ خاندي خو زه خاندم څنګه خاندې وخاندې ته وخانده په خپله بس بنده که خوله دې چې مچانو کور جوړه کړه خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسئ خدای ناخواسته و غرونه د منځ کې کله مخامخ که نه روانې اشپزخانې ته غاړې کې وینا لګېدلې د مخ او داسې کتلي که نه پکې ډاره شوې وي نه که هغه کومه ورځ داسې کېږي چې ته خوب ته راشې زموږ بس چې تا وګورې بیا داسې ډاره کېږي وای خدای دې ما تا خوب ته نه راوړي ښه چې ورځ کې داسې نمونه یې شپې خوب کې به څنګه نمونه یې ښه خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې واقع چې که تا زړي تا خو ټپې ونه ویلې ستونی مې تا ویلې عملیات کړی که نه او ما چې ما غوږ عملیات کړی اوس به لاړ شو زه به درته درې ټپې وکړم ولې نه وایه زړه جوړې کې خپل ښکاري نو مور ته دې وایه چې لوګی درته کوینه زلفې دې شاته واړولې نو زما د زړه په کور دې اور ولګونه خدایه زما جانان زما چې نو که زما نشي خدای دې تورې خاورې کړینه رنګ د ښځو ورک شوي خو باسي د سړو زلفې لالې تورې دا یوه پې د بنګړو هله زلفې لالې تورې دا یوه پې د بنګړو دوستانو دې په خاطر چې لونګو راغلم خوالکه دا څنګه بتکه ده چې دا هیلۍ نه پخېږي دې نه خو به دې فیلمر پوخ کړی و څه شوې ما دوه خبرې کولې دا خبرې دي که دوه مړۍ دې خوړلې ته خو دې منګر ګوډا چې یې که یاره یاره خو د خوړل لپاره نه وړې هغه مورته برګې برګې ګورې ته مورته خړې خړې ګورې خورې که نه خورو خو به یې صبر وکړه زه وایم چې مخکې ویلې مسکان جان چې د خپرونې به بعد وخورو دا راته ووایې دا چې شی کوي ما دوه خبرې کولې یا دوه خبرې دې وکړه خو دوه قدمه نور مخکې نه ځې اول دا چې کله مې دغه هیلۍ اړوله اولانه مې کړله ونه وېرېدلم ښه نو په دې رالیدو کې راته ویل چې ګوره چې مسکان ته کله ورغلی نو ورته ووایه چې ما ته یو هندي سندره زمزمه اتمن آخري خواهش به یې کړی درنه همدغه آخري هیله وه مرحومه ډېره په بد حالت پرته وه او بله خبره مې دا ده که نه چې د دغه هیلۍ غوښه دومره کلکه ده دومره سخته ده چې بس بخارونه ورکوو نه پخېږي ولاکه د ناټو په ځواکونو هم پخه کړي واه دا بابا یا د مسکان صاحب یا مسکان زه یوه مسکان یا پوښتنه لرم والکه اوس په نوبت که نه صبر شه د اشپز د استاد مخکې دا خو ستر خبیره ته به زه مشکلات لرم که نه د استاد په مخکې خبرې مه کوو که نه ښه ډېرو پکه زه دقسې لږ نو څنګه یې پخې وروره او څنګه پخې بله خبره دا ده چې دا غوښه ډېره کلکه ده که نه نو ما ویلې که یو کپ نسوار ورواچو دا زما ډېره پخوانۍ تجربه ده هو په نیوزیلانډ کې به مې کله کله کوله پاسېږه مړه پاسېږه نسوار یوه پوښتنه لرم بیا به پوښتنه دې خوا ودرېږه دا چې شی کوي ودرېږه دا ماڼه کې مې څه شی اچولي وو دا پوښتنه لرم که نه دغه اشپزۍ مشپزۍ کې مې شی زده نه کړل که نه
ما او ته چې یو پرینټ شو که نه یو انډیوالان شو دا چې پرینټ انډیوالان ملګري که نه خیر موږ خواري وبولو چې ته پرینټ کېږي ښه صحیح ده خو زه یوه پوښتنه لرم که چېرته ما دواړه سندره یوه ووایي که نه اوس خو په افغانستان کې دومره لیدونکي لري که نه او بیا که دا سندره مو یو ځای ووایي نړیواله به شي نړیواله یاره زما د زړه بوټو کاکې دغسې وایي چې د سندرو ملګري ما ویل چې یاره موږ دغه سندرو کې که نه ښه دغسې وایه دا سندرغاړې ده که زه ورو تاسو لا اوس به ځواب واوري چې تا سندرې ای وروره ځه وروره مجبور چې تا خلک پسې په غېږ کې ونیسي د سندرې میک ته ورسېږي ځه زما راشه په خدای وره ځه وروره هی رخسار جانې بله خدای وکړي چې موږ نه په خپرونه کې 15 دقیقې خوشحاله شوي انسان ته په چې انسان شی ورځي دا خبره کوه دا داسې یو چل وښه د اشپزخانې کې د مچانو دوا خوړلې وه داسې تاثیر پرې راغلی ښه سربداله ده ښه دې خوا راشه په ځان نه پوهېږي دغ دې خوا راشه هغه د ما ویلې چې هغه د درشه زه د مسکین صاحب نه شمېره خو به درې اته زمزمه مسکین کړې صاحب نه خدای دې خیر کړه مسکان صاحب خو رخسار مسکان او مسکین خو فرق نه لري که نه دا خو یوه خبره ده واوروره مسکان او مسکین فرق لري پښتنه زر کوو که خدای راځي دغه سب نه دی خپل جوب کې دی چوب مسکان صاحب جب ولې درته خیرن کي ښه ښه زه پوښتنه دې کوه مسکان صاحب نه مې دغه پوښتنه ده چې یعنې د ما ځواني به څنګه ښایسته ښکارېږم که نه یعنې ستا ځواني خوښېږي که نه تا غوندې ډېر ګوډیګکانې دي بالکل ستا په شان دي یاره زه درته ښایسته ښکارېږم که نه رښتیا د بدرنګې که ښایسته یې ځان ته یې ښه وایي ښه شوې فکري خراب کړو ښه شوې بیا کوي دا کارونه ښه وروره راځه هغه ده رخسار جان دا ووایه چې څه درته پاخه کړمه څه پخولی شي ګوره سیټې بدل شو مخکې کښېنه موږ خو ټول عمر بې سیټه روانې خو ښه ګوره څه چې وایې زه ډېر لایق اشپز یم دغه پرون نه ده که نه د میاشتې 50,000 ډالره که نه په نیویارک کې په هوټل کې ماته راکولې ما ویلې چې نه زه بلا دې واخلم نه پرېږدم همدغه ځای کې د خپلو مېلمنو ته زه خوراکونه والکه دروغ ورته ونه وایه کږې کږې ورته ګورې شاخه لکه چرګ چې په کوزه کې زه کتلي هو که نه والکه چرګ مه یادوه چې بیا ته زما اشتیاره خرابه کړه اوس دا راته ووایه چې زما خو یوه هغه راولیده ایلۍ درته پخه کړمه څنګه ای ورورې ایلۍ یاره ایلۍ د دې ډېره خوښېږي ما ته معلومات شته ده هېڅ نور پوښتنې مه کوه داسې سیده پوښتنه ورته یې پخه کړه خو ترخه یې پخه کړه ترخه خوږه نه دا وایه چې کومه ایلۍ درته پخه کړمه چې شی دې ویلې غوږ کې موز راغی دا چې ویلې ایلۍ ورته پخومه وایي دا خوله در باندې ماتومه ایلۍ لا تر اوسه درېیم صنف مکتب کې دغه څنګه پخوې ولې هغه درته نه یادوم هغه بعضې خلک چې پتخه ورته وایي مرغاوۍ ورته وایي ښه اوس دا وایي چې کومه مرغاوۍ درته پخه کړمه زه مرغاوۍ نه خورم څه شی خورې چرګان خورم چرګان خورې چرګان خورې چې داسې غټه شوې او نو خو ته داسې مانده شوې ماره کم چرګه یې ځه وروره زه همدغه ایلۍ ورته پخه کړه ځه صحیح ده ځه ترخه یې پخه کړه ځه په قراره وی ښه رخسار جانه چې خفه نه شي دا زموږ د خپرونې اشپز ده چاته ایلۍ پخوي چاته پتکه چاته چرګه دغه ستا په نصیب ایلۍ وله دا څه کوي دوستانه وایي کوم سړی بېچاره وایي په لاره روان خپل خسر کره ته مېرمنه یې مخې ته او خپله شاته روان بېچاره پنډې پیشا چې دلته وایي انډیواله دا د حقوق بشر والا موټر درېدلی او سړي ته چک چک چې یاره بېشکه ولا چې آفرین ګل ګردن ورته غاړه کې واچه ویلې وروره خبره څه ده ویلې دا وګوره خپل منځ کې ویلي یوازینی افغان ملت پیدا کړ چې دا د بشر حقوق مراتی وګوره سیاست یې مخکې کړي خپله یې شاته روان ده دی ویلې نه بابا دې ته خو مې نه ده مخکې کړي وایي ولې چې دې مخکې کړي وایي بابا د ورځې دې وطن کې سلسل بمونه وري الوځي مالګه خامخا بم والوځي چې دا خپله پکې لاړه شي لاړ به شو رخسار جانې ته رخسار جانې کله د خدای ناخواسته د مکر ژړا کړې ده چډي به چډي چې ژړې بیا بیا بېرته داسې ژړاګان دې کله کړي نه خیر نه د مکرگیران خو هیچ وقت کس نمیکنه اقلا اکشن اکتینگ کردیم خو اکتینگ چرا که مکر از سر کس میخوایی که او بفهم سر ببینه متوجه شو به خودت که نمگیران دارم مگم در فیلم کس براستی موقت زندگی رو بیان میکنه که باید در خانه مشکلات می باشه در یک شهر در یک فامیل دیگه بخیر اگر بخیر زندگی بود بله بعد از عروسی خواه دل خودت کجاست که کدام جای چکر زده بریم خواه لکه چیرته لخیر چکر تلاش فعلا خال با عروسی تصمیم من نیست که ما عروسی کنم یا نکنم عمان به چکر همون ساعت هم مسئلات
چی حالا و نادیده پاچه رو بر بزنیم؟ حالا سعی کن تنها تو مهم نیستی، حالا تو صحیح تصمیم نداری، من خوددارم. برو کارت کن. دیگه باید بیرون نزنی که دشمندار میشی. الله صحیح است. خب برو کلی میفهمم که مذاق میکنه. بله بله. خب مخکې دې وویلې چې واقع چې رخسار جانه ډېر ښه غږ هم لري او مخکې دې خپل د غږ خپله صفت وکړه، لاړ به شو یو دوه ټپې به وګو که تا زړی. ما پیشتر بهتون گفتم ما گلون ممریات کردیم، از او خاطر ما یک کمک را گفتم دیگه به معذرت. تو گوش گلون تا گفتی؟ بله. ما باز گوش خدا. تو کمک اشتباه مشنوی دیگه، این معلومات خودت هستی. خدای دې ژوندۍ لره، خوشحاله اوسې. دا چې ټپې دې ونه کړلې، بله، یوه نازکه زمزمه. یعنی باز ټپې و بیا زر ته ووایم. کدام از آنگاه خود؟ دلت از خودم میکنی از مرا میکنی. تو کجا خواندن خوندی؟ اوه چی میگی؟ بله از خودم هر وقت آشپزخانه وقتی که بیکار باشم بازم میخوام. اگه ما دروغ میگم مایکل پرسون جکسن حال مرده است. خب باش که تو نبری بود از اون معلومات میشنی؟ تو حالا زنده پرسون میبینی از مرده؟ نه تو که یادواری لا نشید از زمزمه واخل در رخسار جان نشید از زمزمه. کدام زمزمه از آنگاه دل خوده دل خیلی مشکل. پما مینا سترګې دې سرې دي بیګا دې دې جړلې دینا پما مینا نو سترګې دې سرې دي بیګا دې دې جړلې دینا پما مینا رخسار جان ببخشید دیگه ما پیشتر بهتون گفتم چون که ما گلون عملیات کردیم زیاف نمیتونم. نه ډېر په واقع چې رخسار جان خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې. رخسار جان څو کلنه ولې چې کله هنر ته راغلې؟ ډېره ګرانه پوښتنه ده. تقریبا 6 سال میشه که ما در سینما هستم. در مدت از 6 سال 3 سال میشه که ما در هنر آمدیم. دیگه مکمل که جمع کنی 3 کاله. خب بخیر وقتی که عروسیت شوه بله صحیح انشالله اگه خداوند ستاره ما را بجنگانه باز آهنگ استابرو را کی خواند؟ امی تو شادگله میمانی میگم بخوان دیگه. کی می شادگله؟ ما بخوانم؟ تو نمیتونی؟ شاید من دیگه کس میبشه که تو رو بخواندن میخوایم. باز مار دیوانه که دیگه چی شدی؟ باز اینی آهنگ سعی که بخوانم ما بسیار خوش میگم و بسم الله قدم را واخل شایسته بکی وی خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې رخسار جانې. دا څه کوي دوستان کوم سړی بیچاره دغسې خدای پاک دې رخسار جانې ته خوشحاله ژوند ورکړي چې هر چېرته یې خدای پاک ستوری وجنګوي انشاءالله هملته به ډېر خوشحاله ژوند ولري. دا څه کوي دغسې وایي کوم سړی بیچاره په لار روان چې قړی و باران شوی ډېره سخته تیاره ده وروره کوم ځای کې خپه خویدلی و سړی غړاز راورېدلی کالي دا زیان ټول په چقړو ککړ پکړ شوي. وروره بیچاره ماسې په دا چقړو ککړ پکړ کور ته راغلی چې رانوتی ښځې دغسې یو زور وروره ښځه ناسته ده چې کتلي دي بوشي ای خدای دې غرقه په دې کار دا بیا در باندې چی شوي بابا عجیبه خبرې کوې روانو په لار کې خو په چقړو کې ولوېدم نه ګورې نو الله دې ځواني مرکه تا سترګې نه درلودلې چې ته ولوېدلې دې سړي ورته کتلي وایي د لیونۍ لور ورته قرآن چې ما سترګې درلودلې نو تا سره مې واده کوم. لاړ به شو ښه په تازه میوو کې چې خوښېږي شلغم که کدو؟ نه هم مې خوښېږي. وی د ژوند کومه جالبه خاطره کومه ټوکه در سره شته خپرونه ته؟ یاره خاطرې خو ډېرې دي. هغه خاطره وایي چې فکر دي هغه هوټل کې چې ډوډۍ وخوړه بیا پیسې تا ورکړي؟ نه هغه خو ته وایې چې پیسې مې تا وتښتولې. کومه خاطره؟ داسې خاطرې دي چې هغه تلویزیون کې څوک ویلی نه شي. ښه یعنې ډېر والله چې دا لکه ما او زما د مراد افشا کوي دی به خاطر دا مې لکه ما غوندې دا نوکان دی په ناخونګي نیسي که په غاښونو باندې خپله تولیدات نه مخ باندې یو څو خراش یې وکړمه چې پوه شې وایي دا و چې راشي یو څو شوکاره در باندې ولګوم چې معلومات درته وشي. ښه دوستانو دې په خاطر چې په خبرو باندې زیات اخوا دېخوا نه شو یوه سندره به واورو د رخسار جانې خو یو لنډه ده مخلو بېرته راګرځي موږ سره پاتې شئ.
راغلاست لاړ به سو له خپلې ښکلې سندرغاړې ته دا چې کومه تحفه موږ ته راوړې مسکان جانې چې شی راوړي لیدونکو ته میلمانو ته چې دلته راغلي دي تالار ته دا سټیج په مخ کې او دی په خدمت کې د بلا دې واخلم میک دې راواخله رخسار جانې دغه ښه خپله ډالۍ موږ ته ډالۍ یو جهان مننه رخسار جانې خدای د ژوندۍ لره خوشحاله اوسې په واقع چې دا ښکلی غږ او دا ښکلې سندره زما هېڅ نه معلومېده پوه شي چې په دا غږ وځي د خولې نه که د چرۍ ساجمې بادېږي ولې هر طرف نه مرغۍ تویېدل یو چک چک ورته بل وکوي دا څنګه دوستانو لکه ما غوندې یو شاله هلک د یو جلۍ وروره په بازار کې ولیدله جلۍ چې په بازار کې ولیدله وروره په دې وخت کې دا نور پسې روان ده ای جلۍ ای جلۍ ویل څه شی دی خدای دې ځواني مه کړه ډېره خبرې مه کوه نه هغه خبره نه ده که نه ولا چې ما ډېره لیدلې
نو دوی هلک غوښتل چې دوی سره خبره وکړي او جلۍ یې سره تپوس عقب شیشه کې هم نه کتل لکه اوس چې اسما جانه ماته نه ګوري وروره بس دی ورته ویلي جلۍ ورته ویلي وبخه زه ډاکټر یم هلک ویلي او زه وایم که نه په خدای یو وخت تاسو البته مریض یم شفاخانه کې دومره دواګانې دې ما ته چې راکړي دي دا څومره ډاکټران چې راکړي ته جلۍ یم اوس معلوم شي خیر څه چې په دې کې وایي هغه په قاشوغه کې راځي که نه دا راته ووایې دغه په کور کې کوم مرغان ساتي چرګان زیات ساتي فیلمرغ ساتي پتکې ساتي کوترې ساتي توتیان دي ساتلي دي که لکه شیري غوندې زرکه ساتي لکه د چرګو غل ته یې چې تا لیدلی دی څنګه نه زه خو پښتنه کوم درنه که نه نه کور کې 2 دانې توتیان دي هغه مې د مورجانه ده ډېر نازولي دي چې کوم نوم ورته واخلې هغه نوم سره غږېږي بیا الله او د دې په خاطر چې واقع چې توتي ډېر ښه شی ده مخکې ویل د چرګو غل نه زه د زړونو غل یم چک چک ورته وکړم خدای دې ژوندۍ لره رښتیا به ووایم دا راته وایي مسکان جانې چې خدای ناخواسته په ورځ کې به څومره دروغ وایي کله په دروغ ګیله ایساره شوي چې بېرته خجالته شوي دي چې وایي والا مذاق کردم نه خیر نه من که تا که مجبور نشم دروغ نمیگم باز متاسفانه کمی دروغ میگم با زبان من بند میشه دیگه من دروغ نمیگم تا که مجبور نشم قطع بایی دل من کشیدی فهمیدی ما گفتم که حالا میگی که نه ما تا حالا زندگی هم شکر راست نگفتیم خدای دې ژوندۍ لره مسکان جانې دې په خاطر وایي دغسې دوستانو وایي او چا وایي یو ملګري نه توتي واغستو دا توتي داسې یو خبرې کولې چې بس ګلالۍ ګلالۍ خبرې به یې کولې وایي بل ډېر وخت بعد پوه شي وایي دغه ملګري دې ملګري نه جواله که هغه توتي څنګه دا توتي خو دې بیخي په کور کې نشته وایي خدای د غر کې د هغې خو زړه وچاودېده ویلې ولې هغې خو ډېرې ښې خبرې کولې خو همدې لپاره زړه وچاودېده که لیونه یې وایي نو ولې زړه وچاودېده وایي ښځې ورته د خبر نوبت نه ورکړه اخر زړه یې وچاودېده لار بس مسکان جان ته مسکان جان خپل په زړه د خپل خوښې هغه سندره چې ډېره دې خوښېږي مخکې د صفت وکړي چې ما غږ ډېر ښایسته ده نام خدا نو کولی شي خپل د خوښې یو سندره موږ ته زمزمه کړي ښه خو ما مخکې تاسو ته وویله چې زما ټولې سندرې زما خوښېږي زما تا نه ما ډېر خوښېږي زه چې هر وخت تا سندره اورم خدای راسي بیا ځان باندې کمپل اچوم ټوپونه وایي ښه اوس خو دا ټول سندرې زما خپلې خوښېږي خو یوه بله سندره ده چې بله جینۍ ده زما ډېره خوښېږي هغه به لږه غوندې زمزمه کړم ځکه چې زما مری ولې نه اول یو چک ورته وکړئ بیارا یم بیارا گرزم بیچارا دیکھ لیکن کیگی نورا گزارا بیارا یم بیارا گرزم بیچارا دیکھ لیکن کیگی نورا گزارا دیکھ لیکن کیگی نورا گزارا خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسئ یعنی دا موږ د ته هېڅ یار معلوم شو ته وایې چې بې یاره یم بې یاره خدای دې مسکان جان ژوندۍ لرې اورېدلي دي چې فلمونو کې دې مې یو اندازه کار کړی ده تخمینا څومره فلمونو کې به دې کار کړی ستا په خیال به څومره یاره زه څه ووایم زه نه پوهېږم چې تا به څومره فلمونو کې خوله توی کړي داسې سړی ستړی کېږي نه خوله خو نه ده داسې چې کور کې هم کار کوي خوله تویوي خو بس دا داسې کار چې دې کې ځان ته ستړی هېڅ نه احساسوي چې زه ستړی یم یا نه دغه ته هنرمنده وایي 3 فلمونو کې مې کار کړی دی کوم نقشونه دې ډېر خوښېږي مرکزي نو ښه ډېر ښه زه به مرکزي نه شته ته درکړم داسې فکر وکړه چې خدای ناخواسته خدای ناخواسته ته د یو پوډري سړي مېرمن یې زه یو پوډري یم تا نه غواړم چې پیسې واخلم یو جارو خو راوړه چې بیا پوډریان خو په جارو وایي ته مې په چپلقه ووایه که نه د دې په خاطر که نه نو یو 100 روپۍ درنه غواړم چې د خپل د پوډر په خاطر خو صحیح ده او ښځې ښځې مرګ مرګ وا ښځې خوراره ښځې په خدای راستي که نه دا 3 ورځې کېږي ګوره ځان چاته تا د مور صفت کوم د پلار صفت کوم چې دا ډېر ښه خلک دي دا صفت هم کومه خیر ده پوه شئ ښځې لږ ځانه ده خیر تو بیشی راجعت تو بیشی تو گوره شرم نباید نیست بیشی تو برو کار که غریبی که باز بیا پودر بزن شرم نداری تو تمام آدم تو را دیداش تو چی یاد بگیره قواره را کلاهش سعی کو این دیرشیش سعی کو این بوتای کونهش سعی کو این کدوم نکتایی سرخش خزه مرک تنها خو گونه زه پودر نه هم دا تا خپله څومره ډېر وهلی دي
او خدا تباید کنه. ما که زدیم خوب گل دخترها میزنه، تو خود میزنی که کلگی مردم خراب میکنی. تو را دیده این مردم چی یاد بگیرن؟ او بدبخت. ایش خزه ګوره تا د پوډر ما پوډر ډېر ښه دي دا پوډر باندې ګوره که زه پوډر کوم ځان ته نقصان نه ځم که به تا باندې باران وشي ولاکه د کور کې بیا زه مو پرېږدم برو خاک در سر برو خاک در سرت شوه. امیالم از تو کار من مقبول هستم. تو خواره دسایی کو چشم پت در روان هستی خزه مرد ګوره ما پوډر چې دي ګوره دا ته نامالې ونه کوي تا پوډر ټوله دنیا لیونه کوي ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ یو جهان مننه دوستانو د دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي یوه لنډه دمه خلو بېرته راګرځي موږ سره پاتې دوستانو بیا ښه راغلاست مسکان جان خدای دې ژوندی لره یک جهان تشکر قربانت بخیر باشي دا څه کوي دوستانو وایي دغسې چېرته وایي لکه موږ چې ډارن سړی وایي ښځې ته یې لا پې واله چې ښځې وایي ها وایي ته راوړه چرایز مې وایي سړی وایي چرایز باندې څه شی کوي وایي خلک دا د زمري دومره لا پې وایي ولا چې د ځنګل پاچا ده دا ده چې زړه خو ژوند نه تور کړم راوړه چرایز ښځې ته وایي سړی مزه ولې مې خراب دی ګوره سبا به کونډه خو ګوري وطن خراب دی راوړه چرایز ډېرې خبرې مه کوه ورو چریز اغستی د پوشي زه خدای دې بل سلو د ما په خولې نه کې ډېر سرزوره سړی بیچاره حرکت کړی پوشي یو 15 دقیقې بعد بېرته کور ته دغه راغلی چرۍ سره ښځې ویل څنګه چلته و سړی لا نه شولې زمري پسې ځنګل ته ویل نه ځه مه ودرېږه صبر وکړه وایي خبره څه ده وایي دروازې خوله کې یو سپی ولاړ ده ما ته نیغ نیغ ګوري دوستانو لاړ به شو لونګو راځه چې څوک راغلي او ځنې وګوره رخسار جان یې موږ خپرونې ته راغلي وای هغه ده که نه ما ویلې پاتې شوي به وي اوس څه کوې چې ځي هغه ده دا نه ځي اوس راغللې زه به درسره تللی وم ما به د کوره پورې رسولې وې که نه په خدای دومره کارونه دي دلته دېګا یم پاتې دا څه پاتې دي هغه ده دا ګوره چې په لاره کې تللې لږ زره پام کوه بې ځایه مه درېږه ته ماته کور کې همدلته وکړه لټوۍ پوخ کړه چای می جوړ کړه میوه راوړه نن پاتې یې و د شپې مونږ کرئ نه شپې نه د ورځې شپې رور مې لېږم بیا صبر وکړه په نوبت نوبت خبرې کوئ ښه زه به ورسره تللی وم که نه کارونه ډېر دي خو دغسې ده چې د بیا به سره ګورو انشاءالله غر په غر نه سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او موږ دا خپرونه لکه بلا دې واخلم تر پایه پورې وګورئ دغسې وایي کوم سړی بیچاره تکه وروره وایي په ډېره زخمي حالات کې وایي باندې روان ده بیچاره راغلی ډاکټر ته او سر نه چې وینې روانې دي ډاکټر ورته ویل چې خیرت ده والکه ولې وایي ډاکټر صاحب پوښتنه مه کوه وایي خبره څه ده زاړ یو ډېر حالات خراب ده وایي ډاکټر صاحب دغه سیده په سیده مې ښځې په ګل ویشته په سر باندې هغه ویل نو لیونیه ته څومره خوش قسمته یې ښځې په سر باندې په ګل ویشتلی الله که ولا زه ډاکټر یم پوه شي ولا که داسې مېرمن ولرم څه قسمتي سړی او چې دا وایي ډاکټر نو خدای دا څنګه ګل خدای دې غر کا دا په ګل باندې دا سر څنګه مات شوی دا خو کمر دوه پړقې ده دا سر دی سړی پړنګ په سړی شوی وایي ته نه خو ګل نه وکړه ګلدان هم پکې په ګلدان دغسې دوستانو وایي کوم کور ته غله راغلي ول مکمل ټول سامان یې تړلی او بس وروره یو د ښځې خاوند دلته وړکي فرش باندې پروت او خورېږي خر او مکمل سامان غلو وړی وروره چې دا ښځه سبۍ پاسېږي چې ګوري کور کې هېڅ شی نشته ده راغلی سړی ښودلی وایه سړیه دا چیږی دا څه شو خدای دې ځواني مړ کړه دا سامان څه شو عجیبه خبرې کوې ودې نه د لیونۍ خو غلو مې وړل ټول که نه درب درب مې شپې واورېده هغه ویل ښه غلو مې وړه ښځې ویلې وایي ویل خیر دا فرش یې څنګه پرېښی دا ته چې پې پروت یې سړي په بریتونو لاس کش کړی لیونۍ دې باندې خو زمری پروت و که نه دغسې وروره وایي یو دوه نیشیان بیچارهګان ناست او بل ته وایي لالا ویلې ها وایي یاره دا شپې مې ډېر خراب خوب ولیده خو ما باندې ډېر ښه تېر شو وایي څنګه وایي یاره که نه دا تیارې کې چې کېناستېدم داسې
پوښتنه مې وکړه چې دا ما د ویزه د کومې ده ویل د فرانسې سیده فرانسې ته راوړم ګرځېدم په خوب کې یاره داسې چکر مې ووهلی چې څه درته ووایم دې بل شی ویل یاره تا خوب خو خدای ښه کړي خو ما هم شپې ډېر خوشحاله خوب لیدلی یاره شپې مې د کترینا کیف سره واده و داسې کش کې روان یم لاس په لاس دغسې ورسره جوړه روان یم دې بل شی ورته ویل یاره ګوره ډېر ناځوان یې دا ملګرتوب دی ته نه وایي ګوره دا واده و او ته خدای زه دې پکې ونه غوښتم بل شی ورته ویل عجیبه خبره کړې منې ما دومره ولټولې نه ولې ته خو فرانسې ته تللی وې وایي یو وړکی ماشوم بیچاره دغسې مکتب ته ناوخته راته بیچاره وایي هره ورځ به روانه خو دا نن ډېر ناوخته سوی پې معلم ورته ویل چې والکه ولې ناوخته راغلی ویل استاذه ناوخته نه راتلم خو مور او پلار مې کور کې جنګ ول هغې په خاطر ناوخته راغلم استاد ویل ولې تا د جنګ سره څه ته به سیده خپل مکتب ته راتلې وایي استاد راتلم خو راتلی نه شم ولې راتلی نه شو استاد ورته ویلي استاد یو چپلقه مې د مور سره یو مې د دادا سره یو بلې ډاره ووي دغسې یو ساده بیچاره لکه ما غوندې سړی وروره کلیوال ته خارج ته ته بیچاره مور ورته ویله چې وایي زویه ګوره چې خارج کې مسافري ډېره سخته ده مزدوري به وکړي او داسې خو بیا ورته بیچاره ته وایي کوم دیګې مستي مو ورته ورکړي وایي دا هم ځان سره زویه 20 سال ته به یې وخوري لاره کې دی ویل ودې په دې چیه کوي نه بچی دا چیه وایي ځان سره 20 ولي خو وروره سړی حرکت کړی بیچاره راغلی ده کله چې میدان ته ښکته شوی ده په خارج کې چې ښکته شوی وروره په دې وخت کې وایي دغه دیګې چې ورته سر لوز کړی دا نیولی هغه څه ورته وایي میکروسکوپ ورته چې دا معاینه کړي دي نو په دې مستو کې 15,000 رقمه میکروب راوتی 15,000 رقم میکروب وتی وروره سړی بیچاره فکس 15 کاله بندي شوی ده 15 کاله بعد چې سړی خوشي شوی ده نیواله بېرته بیا خوشحال ده وایي شکر خدای پاکه چې دې لانجې او دې غم نه خلاص شوم یا الله شکر ملګري ویلې څومره لیونۍ خبرې کوې لیونۍ 15 کاله دې بند تېر که اوس هم شکرونه وباسي هغې د لیوني بچي عجیبه خبرې کوې وایي ولې وایي ادې مې راته پنیر راکړه خدای چې هغه مې نه راوړی کنې خدای راسي مکمل په دارې زړولم لاړ به شو یوه لنډه دمه واخلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې دوستانو بیا ښه راغلاست دا څه کوئ دوستانو وایي یو قمقل لږ ځله قمقل غوندې و خیر داسې قمقل نه و خو لږ ځله لولو غوندې ځینې لولوګانې که نه په ځان نه پوهېږي وایي داسې لولو ته یو چا ښځه کوله زوی و نو پلار یې ورته ښځه کوله چې کله یې ښځه ورته کړې دي ورته نه دا جلۍ چې ما ته ونه ښیي ولاکه وګورم ټول جنکۍ هلکان ګوري هغې ویله داسې لیونی هلته جلۍ باندې والی یو عجیب و غریب شی جلۍ ویل نه چې د هلک ونه ګورم هلاکه ومنم خو بس د هلک هم قمقل انډیواله په خره باندې سپور شوی یو خپې د چړولې ده پشي تورې نه کې اچولې اکسې کاږلی پشي جلۍ ته یې لېږلی وایي دا وګوره جلۍ چې کتلې پشي جلۍ ورته بېرته والېږلی خدای دې دغسې حیران کړه لکه څنګه دې چې زه حیران کړم وایي ولې وایي لیونۍ بچې زه اوس حیران یم چې ته پکې کوم یو بیا بله ورځ هلک تلی لیونی د جلۍ لیدو ته کله چې هلک تلی د جلۍ لیدو ته جلۍ چې کتلې ده پوه شي هلک په خندا شو دا وګوره پلار ته چپ شه لیونی ولې خاندې نه دې ته نه خاندې اوس څه خبر ده ولې خاندې غټه جلۍ د بریتونه نه لري موږ خپله مېلمنه راغواړو دا چې موږ مېلمنه څوک ده د یو جیګ چک چک سره راځي رخسار مسکان خیر راغلی ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ مننه تشکر سلام تقدیم میکنم برای شما بازدین متالار بر میمانه ما تشکر میکنم از شما زلمان جان عزیز یو چک چک ورته وکړئ رخسار جان خدای دې ژوندی لري خوشحاله دا راته وایي چې د موسیقۍ د لوی بحر ته چا راکش کړي غوټه دې وخوړله په لامبو وتلې په ټوپ ناسته وي او کومه سندره وله چې دې ډېره مشهوره کړي خواندنایم خب کلگی دوستش دارم خوب است چرا که هر کس میخواهد که اگر بدم باشه و خوشدار و آهنگای خود میباشه اولین آهنگ مکسته و یک آهنگ که سابقه بود پوری ولر از جره گله بله و دیگه ای که از تشویق که مرا کردم مادر جانم تشویق کرده به غیر از این من خودم در سینما آگاهی دارم میفهمم در سینما هستم دیگه بسیار خودت خپله چې دغه سندرې ویله که هغه خپل غږ
د سندرو ویلو په خاطر مناسب بولي؟ ولې نه؟ ښه ستا اواز نه خو زما اواز ډېر ښه دی. خو دا خو واقع